هالي د هغو شپږو ملګرو لپاره یوه میله نیولې ده. تر ټولو مشر ملګری 10 کلن ویکرام او تر ټولو کشر ملګری 6 کلنه دیا ده. دا ټول ټال 48 ګورګوري لري او غواړي چې په مساوي توګه د خپلو ملګرو ترمنځ وویشي. هر ملګري ته څو دانې ګورګوري ورسیږي. غواړم چې تاسو ویډیو ودروئ او هڅه وکړئ چې خپله یې حل کړئ. هر ملګري ته څو دانې ګورګوري ورسیږي. راځئ لږ فکر ورته وکړو. ښه، دا شپږ ملګري لري او دا غواړي چې ټولو ته یوه اندازه ګورګوري ورسیږي. یعنې په دې معنی چې 48 ګورګوري باید د ملګرو ترمنځ په مساوي اندازه سره وویشل شي. د ملګرو عمر هیڅ اړین نه دی. ښه، نو دا غواړي چې 48 ګورګوري دا غواړي 48 ګورګوري راواخلي او تقسیم کړي او په شپږو باندې تقسیم کړي. دا غواړي چې په شپږو ګروپونو باندې تقسیم کړي. 48 تقسیم پر شپږ او دا یې سوالیه. همدا د ګورګورو له هغه شمیر سره مساوي ده چې هر ملګري ته رسیږي. ښه، نو 48 تقسیم شپږ له سوالیې سره مساوي دي او دا بیا ویلی شو چې 48 له سوالیه ضرب شپږ سره مساوي دي. سوالیه ضرب شپږ. که چیرې په دې پوه شو چې کوم عدد له شپږو سره ضرب کړو تر څو 48 لاسته راوړو، نو بیا کولی شو پوه شو چې 48 تقسیم په شپږو څو کیږي. د مثال په توګه دا سوالیه د هر ملګري پر سر د ګورګورو شمیر دی. د یوه ملګري پر سر د ګورګورو شمیر ضرب شپږو ملګرو باید موږ ته په ټوله کې د ګورګورو شمیر لاسته راکړي، کوم چې 48 دي. که نو دا عدد کوم یو دی؟ ډېر ښه، راځئ حل یې کړو. راځئ لومړی د شپږ عدد ټولو ضریبونو ته پاملرنه وکړو. ښه، نو شپږ ضرب یو له شپږ سره مساوي کیږي. شپږ ضرب دوه 12 کیږي او په همدې ډول سره په هر ځل شپږ ورزیات کړو، یعنې د شپږ د عدد په مرسته یې ورزیاتوو. شپږ ضرب 3 18 کیږي. شپږ ضرب 4 24 کیږي. شپږ ضرب 5 10 کیږي. شپږ ضرب شپږ 30 کیږي. شپږ ضرب 42 کیږي. په یاد ولرئ چې هر ځل یوازې شپږ ورزیاتوو. شپږ ضرب 48 کیږي. له 48 سره مساوي کیږي. ښه، نو اوس سوالیه راته ښکاره شوه چې څو کیږي. پوهیږو چې سوالیه باید 8 شي. شپږ ضرب 8 او 8 ضرب شپږ سره یو شان دي. ښه، نو دا بیا د شپږ ضرب سوالیې سره یو شان دي. شپږ ضرب سوالیه. او اوس په دې پوه شو چې سوالیه له 48 سره مساوي دي. ډېر وبخښئ، سوالیه له 8 سره مساوي ده. د دې د هر یو ملګري ته 8 دانې ګورګوري ورسیږي. ښه، دلته په دې ځای کې 48 تقسیم په شپږ له 8 ګورګورو سره مساوي کیږي. راځئ چې اوس یې ثبوت کړو. موږ دلته په دې ځای کې 48 ګورګوري لرو. راځئ چې په شپږو ګروپونو باندې وویشو په داسې حال کې چې په هر ګروپ کې 8 ګورګوري ووسیږي. ښه، داسې ښه پاک او واضح به یې ولیکم. وګورئ، دا 1 2 3 4 5 6 7 8. نو دا د 8 ګورګورو یو ګروپ. وګورئ دلته په دې ځای کې دا بل د 8 ګروپ او په دې ځای کې دا بل ګروپ د 8 ګورګورو ګروپ. او دلته دا مو هم د 8 ګورګورو څلورم ګروپ. او اوس راځئ چې د 8 ګورګورو پنځم ګروپ هم جوړ کړو. د 8 ګورګورو پنځم ګروپ او په پای کې هم په دې ځای کې شپږم ګروپ. دلته په دې ځای کې د 8 ګورګورو شپږم ګروپ. وګورئ، موږ د 8 ګورګورو شپږ ګروپونه لرو. د دې هر ملګري کولی شي چې له دې ګروپونو څخه یو ګروپ واخلي.